أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون بسم الله الرحمن الرحیم سورة الانعام آیت نمبر 111 د دې آیت مناسبت لمخ کی سره مخ کی آیت کی الله تعالی انسانانو پیریانانو ته خطاب وکړو و یا معشر الجن والانس و ای دی پیریانو د انسانانو جماعت الم یاتکم رسل منکم آیا تاسو تنو راغلی انبیاء منکم د تاسو له جمله یقصون علیکم سیغوی تاسو ته بیان کی آیاتی دی ما آیاتونه وینذرونکم لقاء یومکم هذا او تاسو وویروي دی دغه ورځې له ملاقاتنه دی محشر دی ورځې دا خبره به الله انسانانو پیریانو ته په آخرت کې وکړي په محشر کې هغوی به ټول ګواهي ووایي قالو دوی به ووایي شهدنا علی انفسنا موږ په خپلو ځانونو ګواهي وایو چې تا انبیا موږ ته راغلي ول هغوی موږ ته بیان کړی و موږ ته ټولې خبرې ذکر کړې وې دا خبره به الله تعالی په محشر کې انسانانو پیریانانو ته وکړي او هغوی به خپل ځان ګواهي وایي په دا نن آیت کې الله تعالی د دې وجه بیانوي حکمت بیانوي چې دا ولې الله تعالی به د قیامت د محشر په ورځ له انسانانو له پیریانو نه دا اقرار واخلي چې موږ ته په دنیا کې انبیا راغلي ول هغوی موږ ته بیان کړی و وایي دا دې په خاطر چې الله داسې نه ده چې یو قریه تباه کړي یو ته قریه هلاک کړي او هغوی ناخبر وي هغه په دې هم نه پوهېږي چې موږ ولې هلاک سو موږ ولې تباه سو الله خلکو ته انبیا ورلیږي هدایت ورلیږي چې بیا د کفر وکړي شرک وکړي بیا یې الله تباه کوي د غفلت په حالت کې الله نه تباه کوي ذالک دا انبیا را لیږل په دنیا کې هغوی چې بیا د الله تعالی احکام بیانوي هغوی چې د الله تعالی آیاتونه بیانوي د دې حکمت څه ده د دې فلسفت څه ده ذالک د دې حکمت دا ده ان لم یکن یقینا نه ده رب د تا مهلکه هلاکونکی تباه کوونکی القرى د قریو د ښاریو بظلم په سبب د شرک باندې په سبب د کفر باندې و اهلها په داسې حال کې چې اهل د دې ښارونو غافلون بې خبر وي الله کافران له وجې د کفر نه په حالت د غفلت کې نه تباه کوي یو وارې به ښه دوی ته انبیا راځي دلایل به راځي وحی به راځي دوی به ښه خبرېږي چې ښه خبر سو بیا هم دوی کافران شول بیا الله تعالی تباه کړي اوس فرعون خو څه ناخبره نه و فرعون ته خو موسی علیه السلام ډېر دعوت وکړو معجزات یې ورته پیش کړل تقریبا 9 معجزات یې ورته پیش کړل 9 معجزات په هر وارې به دو دا وعده وکړه چې بیا به زه ایمان راوړم بیا به ایمان را نه وړ اخر الله تعالی غرق کړو ابو جهل امیه ابن خلف عتبه شیبه ولید د مکې مشرکان خو ناخبره نه ول 14 کاله نبی علیه الصلاة والسلام ورته دعوت و تبلیغ وکړو چې کله دی ایمان را نه وړ بیا په بدر کې په دی باندې الهي عذاب نازل سو او یا کسان د دې مړه شول ذالک دا انبیا را لیږل ان لم یکن دا په دې وجه ده چې نه ده رب دې تا مهلک صیغه د اسم فاعل ده لأهلك يهلك احلاکا فهو مهلك باب دی افعال ده هلاکون کوي دا انبیا را لیږل دا په دې سبب ده چې تا رب تباه کون کوي نه ده القرى ښاریو لره
قرا جمع دی قریتون ده. قریه خاریه ته وایي. اوس خاریه خو نه هلاکیږي، مراد جن اهل القرا د تا رب نه ده هلاکونکی اهل د قریو لره. بظلم لظلم نه مراد شرک ده، لکه سورت لقمان کې براسي ان الشرک لظلم عظیم. الله هلاکونکی نه ده اهل د قریو لره بظلم په سبب د شرک د دوی، په داسې حال کې چې اهل د غو غافلون بې خبره وي. یو وری الله ښه خبروي، انبیا ورته رالیږي، بیا یې هلاکوي. ولکل درجات. د دې آیت مناسبت په دې کې دلته الله تعالی د مؤمنانو ذکر وکړو، د هغوی مراتب بیان کړل، عاقبت بیان کړو. په 122 نمبر آیت کې لهم دار السلام عند ربهم، دی لره به دار السلام وي، د سلامتیا کور به یعنی جنت، یا دار السلام ادي الله تعالی دار به دی لره دی الله جنت په نزد رب دی، او الله به دی دوست وي په سبب دی هغه څه دی هغه اعمال کول. او بیا د کافرانو عاقبت بیان کو. د کافرانو عاقبت هغه داولو په د 123 نمبر آیت کې آخر قال الله تعالی به وایي د کافرانو ته انسانان کوي کپیریان وي النار مثواکم خالدین فیها، جهنم به د تاسې د استوګنې ځای وي، تاسې دی به همیشه داخل وي په هغې کې. دا د کافرانو انجام سو، عاقبت سو. دار السلام هغه د مؤمنانو عاقبت و انجام سو. الله تعالی دلته فرمایي ولکل درجات مما عملو، ولکل او دا هر یو د دوی لره درجات مراتب دي مما لودې د هغه څه نه عملو چې دوی د هغې عمل کړی. مؤمنانو ته سیم کوم مراتب راغلو، کوم دار السلام راغی، هغه د دوی د اعمالو له وجې. کافرانو ته چې دا کوم عذاب راغی النار مسول لهم، جهنم به دوی د استوګنې ځای وي، دام د دوی د اعمالو له وجې. وما ربک او نه د رب ستا بغافلن بې خبر عما له هغه څه نه یعملون چې دوی عمل کوي. الله د هیڅ چا له عمل نه بې خبره نه ده. د مؤمنانو اعمال هم ورته معلوم دي، الله په علم لري، د دې مطابق به دوی ته جزا ورکوي، بدله ورکوي ښایسته. د کافرانو ظالمانو اعمال هم ورته معلوم دي، د دوی د اعمالو مطابق به دوی ته جزا ورکوي د جهنم. ولکل په دې کې دا تنوین دا عوض د مضاف الیه ده. ولکل جماعت دا هر جماعت لره من المسلمین والمشرکین. درجات دا جمع د درجتون ده په معنا د منزله، په معنا د مرتبه. مما دا فصل کې من ما ده، دا من اجلیه ده. هر جماعت کې دوی لره مراتب دي من اجل ما عملو، لوجد هغه اعمالو چې دوی دغو عمل کړی. که چا ښه اعمال کړي دوی ته به مراتب وي، درجات وي. که چا بد اعمال کړي دوی لره په جهنم کې درکات وي، بدې مرتبې به وي. وربک الغنی ذو الرحمت. دې آیت مناسبت الله تعالی هلته وویل وایي هر یو د دوی لره به درجات وي. مؤمنانو ته به له وجې د اعمالو د دوی نه ښه درجات په جنت کې. دلته الله تعالی فرمایي چې دا داسې نه ده چې مؤمنانو ته دا له وجې د اعمالو نه ښه مراتب حاصل سو نو دا د دوی کوم کمال و. دا د مؤمنانو کمال نه و، دا د الله رحمت په دې مؤمنانو باندې. دا موږ تاسې ایمان راوړی، لمنځونه کوو، زکاتونه ورکوو، عبادت کوو، اطاعت کوو، الله دې په موږ تاسې مزید فضل و کرم وکړي. که په آخرت کې موږ تاسې جنت ته ځو، دا یو هم د موږ کمال نه ده، دا د الله تعالی خصوصي رحمت ته په موږ تاسې باندې، دارنګه په هر مؤمن باندې. الله تعالی فرمایي چې دا مراتب چې دوی ته راغلو په جنتو په دې کې دا د دوی کوم کمال نه ده. وربک الغنی ذو الرحمت، د تا رب بې پروا ده، هغه د چا اطاعت و بندګي ته حاجت نه لري. ذو الرحمت صاحب د رحمت ده. دا الله په بعضې بندگانو خصوصي رحم وکړو، ایمان ور نصیب کو، نیک اعمال ور نصیب کړل، د دغو له وجې بیا دوی ته مراتب ورکړل. نو دا ایمان هم د الله رحمت و، دا مراتب هم د الله رحمت دي. دا دې په خاطر وایي چې دا مؤمنان په خپلو اعمالو باندې مغروره نشي، خپلو اعمالو باندې دوکه نشي. دی باید په دې کې هم د الله تعالی حمد ادا کړي. ان یشاء که چېرته الله تعالی وغواړي یذهبکم تاسې به بوځي، تاسې به ختم کړي. یذهب دا باب د افعال ده، اذهب یذهب اذهابا فهو مذهب، بوتللو ته وایي، ختمولو ته وایي. که الله تعالی وغواړي یذهب تاسې به بوځي، تاسې به ختم کړي. ویستخلف او قایم مقام بکړي من بعدکم لتاسې نه وروسته ما داسې مخلوقات یشاء لکه څنګه چې د الله تعالی خوښه ده. یستخلف
دا باب د استفعال ده له خلافت نه. خلافت نیابت ته وایي. استخلف یستخلف استخلافا فهو مستخلفون. دا یو څوک د بل چا نائب ګرځول، قایم مقام ګرځول. وګورئ الله په موږ خصوصي رحم لري. که الله وغواړي دا ټول انسانان به ختم کړي، د دې په ځای به نور راولي. لکه دا موږ تاسې د نورو په ځای راغلي 100 کاله مخکې به په دې ځمکه په دې ځایو داسې خلک ګرځېدل چې هغه نن ټول تر ځمکې نه لاندې دي. 100 کاله وروسته به دغه خلک به یو هم نه وي. دلته به نور خلک په دې جومات په دې ځمکه په دې باندې به ګرځي، موږ به نه یو. دا څوک چې مخکني بوځي وروستني راوړي د هغو په ځای نائبین کې، بیا دغه بوځي د هغه په ځای نور راولي. دا د الله کار ده. ان یشاء که الله تعالی وغواړي یذهبکم تاسې به بوځي، ویستخلف او خلیفه بکی، نائب بکی، قائم مقام بکی، من بعدکم له تاسې نه وروسته ما داسې بندګان یشاء څنګه چې د الله خوښوي، کما انشأکم لکه څنګه چې تاسې را پیدا کړئ، من ذریته له اولاد قوم د یو قوم آخرین نورونه، لکه تاسې هم د نورو له اولادې نه را پیدا کړئ. د نورو بچیان وي، واړه واړه ماشومان وي، الله را پیدا کړئ، غټې کړئ، لوی کړئ. په ځمکه کې اوس تاسې دلته څوک سوالیان یي، قاضیان یي، امیران یي، مشران یي. یو څه وخت وي بیا دا ختم کې بیا نور راولي. انشأ ینشئ انشاء فهو منشئ، په معنا د را پیدا کول، خلق کول. انما توعدون لآت. الله تعالی د مؤمنانو ذکر هم وکړو، د هغوی عاقبت و انجام معلوم کو چې جنت ده. د کافرانو ذکر هم وکړو، د هغوی عاقبت و انجام معلوم کو چې جهنم ده. اوس الله تعالی د دواړو ترغیب کوي چې او مؤمنانو د الله په عبادت و اطاعت کې نور زیادت وکړي، او او کافرانو له کفر و له شرک له ظلم چې منیسئ. الله چې تاسې ته کومه وعده درکړې هغه راتلونکې ده. د الله په وعده کې دروغ نشته ده. ولې دا نږدې وعده یې نه ده رښتیا، خو د رښتیا ده که نه. په دې ځمکه مخکې نور و، موږ یې په ځای راغلو، موږ به لاړ شو، د موږ په ځای به نور راسي. نو چې دا وعده یې رښتیا ده، هغه وروستنۍ وعده یې هم رښتیا ده چې جنت ته دوزخ ده. نو او مؤمنانو الله چې کومه وعده کړې هغه راتلونکې ده. په نیکو اعمالو کې کوشش کوئ. ان یقینا ما هغه څه توعدون چې تاسو ته د هغې وعده درکول کېږي، لآتن هغه راتلونکی ده، هغه را روان ده. آتن دا صیغه د اسم فاعل ده. لأتا یأتي اتیانا فهو آتن، را روان. یقینا هغه څه چې تاسو ته وعده درکېږي، لآتن هغه را روان دی، هغه راتلونکی دی. که یو زورور ووایي چې هغه وعده د الله خو به راځي، چې هغه وعده د موت ده، د مړ کېدلو ده، یا د قبر د حساب کتاب ده، یا محشر ته د حاضرېدلو ده، هغه وعده خو را روانه ده. خو زه ډېر زورور یم، زه به یو داسې جي ته لاړ سم، بیا به ما څوک رانیولی نسي. الله وایي دا سوچونه مه کوئ. وما انتم بمعجزین، او تاسې نه یاست بمعجزین، بې وسه کوونکي. تاسې موږ بې وسه کولی نه شئ چې تاسې موږ عاجزه کړئ، داسې جي ته لاړ شئ چې موږ د موږ په تاسې قدرت نه لرو. معجزین دا جمع د معجزون ده، صیغه د اسم فاعل ده. اعجز یعجز اعجازا فهو معجز، بل څوک بې وسه کول، کسی دیگر را ناتوان کردن. وای تاسې بې وسه کوونکي نه یاست، عاجزونکي نه یاست چې موږ عاجزه کوي. الله وایي او موږ به تاسې رانیولی نسو. بلکل همدغسې ده. لوی لوی پاچیان وي، د لویو لویو ملکونو لوی فوجونه تر لاس لاندې وي، په یو امر باندې لوی لوی جګړې کوي، کیسې کوي. خو کله چې نیټه پوره سي الله یې مړ کړي، هېڅوک هم بیا بچ کولی خلاصولی نسي. قل یا قوم، تو ووایه ای نبي علیه الصلاة والسلام د خپل قوم ته، د کافر مشفق قوم ته، اعملو تاسې عمل کوئ، علی مکانتکم په د خپل حال باندې، په دا کوم حال سیاست. انی عامل یقینا زم عمل کوونکی یم. مشرکانو د نبی علیه الصلاة والسلام دعوت و تبلیغ ونه منل. دا څومره دلایل د توحید چې راغلل دا یې ونه منل. نبی علیه الصلاة والسلام آخري خبر ورته کوي، وایي تاسو په د خپل حال عمل کوئ، په دا خپل کیفیت و حالت چې هغه د شرک و د کفر حالت ده. زه به په د خپل حالت باندې عمل کوونکی یم چې هغه د توحید و د رسالت حالت و کیفیت ده. پوی بسئ، زر دسې پوی بسئ چې حسن عاقبت، حسن آخرت، د آخرت ښه انجام، د آخرت ښه نتیجه دا د چا ده؟ شما به حالت خود عمل کننده باشید، به حالت کفرتان. ما به حالت خود عمل کننده استم، به حالت توحید و رسالت. زود است که شما می فهمید
که حسن آخرت حسن عاقبت از کی است نصیب کی میشه. قلت اوایه دی مشرکانو ته یا قوم ای قوم زما اعملو تاسی عمل کوي علی مکانتکم په دې خپل حالت باندې په دې خپل کیفیت باندې انی عامل یقینا زم عمل کوونکی یم په خپل حال فسوف تعلمون زرد تاسی به پوه شئ من تکون له چا لره به وي عاقبت الدار عاقبت الدار عاقبت انجام الدار لدار نه دار الاخرت واخلی چا لره به عاقبت الدار وي د آخرت عاقبت به د چا وي د آخرت نتیجه به د چا وي زر د په دې به تاسې پوه شئ. انه الله تعالی دلته ورته دا خبره پوه کوي چې دا سوچ مه کوئ. نبی اسلام خو دلته یو قسم استفهام غوندې وکړو زر د تاسې به پوه شئ چې د آخرت عاقبت به د چا وي یعنی ښه نتیجه به د چا وي. الله تعالی وایي چې په دې کې شک مه کوئ چې ښه نتیجه به د چا وي د مؤمنانو به وي که به د کافرانو وي ښه نتیجه به د مؤمنانو وي. انه یقینا شان دا ده لا یفلح الظالمون ظالمان چیرتم نه کامیابیږي ظالمان هغه کامیابېدونکي نه دي که په دنیا هم د دې نتیجه به خرابوي که په آخرت هم د دې نتیجه به خرابوي. تر همدې پورې بس ده. په دې آیاتونو کې د دې خبرې وضاحت وسو چې الله تعالی ټولو انسانانو ته انبیا رالیږي هغوی خبروي ایمان او توحید دا ورته رسوي بیا له هغې نه وروسته په دوی باندې عذاب نازلوي. داسې نه چې هغوی په حالت غفلت کې وي او الله تعالی په دوی باندې عذاب نازل کړي. او په آخرت کې به هر چاته د دوی د اعمالو له وجې نه مراتب وي کې ښه اعمالو ښه ایمان و په جنت کې به مراتب وي کې بد اعمالو او ایمان نه ولو په جهنم کې به بیا دته درکات وي. د جهنم مرتبو ته درکات وایي. او دا ایمان نصیب کېدل دا د الله خصوصي رحمت دی چې دا په یو بنده وسي. دا کوم د بنده کمال نه وي دا د الله رحمت وي. او دا ایمان و عبادت دا الله ته څه فایده هم نه لري دا بنده ته فایده لري. وربک الغنی الله بې پروا ده هغه د موږ عبادت و اطاعت ته حاجت نه لري. موږ که عبادت اطاعت بندگی کوو دا له ځان سره ښه کوو الله سره موږ کوم احسان نیکي نه سو کولی نه هغه د موږ عبادت ته حاجت لري. تر همدې پورې بس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا الله د قرآن کریم دا ترجمه او تفسیر په خپل حضور کې قبول او منظور کې که څه زیادت و نقصان شوی یا الله ته موږ ته معافي وکړې د نیکو اعمالو توفیق هم نصیب کې. یا الله په موږ باندې خپل خصوصي رحم وکړې. یا الله کامل ایمان کامل اعمال هم نصیب کې. یا الله حسنات هم قبول کې سیئات هم په حسناتو بدل کې. په حاضر مجلس باندې فضل و کرم وکې بچیان لورګانې راته نیکان صالحان کې عزت و پرده یا الله راته خوندي وساتې. ټول د دین خادمان عالمان با عمله وګرځوي. یو استازو شیخ الحدیث لوی عالم مولانا د ډاګۍ مولانا صاحب باندې مشهور ولو نو دیوبند مظهر العلوم نه فارغ و نن وفات شوی د دعا ورته وکړي الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي. الله تعالی دې قبر د جنت روضه وګرځوي. الله تعالی دې خپلوانو دوستانو بچیانو ټولو ته اجر و ثواب ورکړي. نور دې الله تعالی چې موږ تاسې مشران کشران مخکې وروسته وفات سوي الله دې په ټولو فضل و کرم وکړي. الله دې قبرونه د جنت روضې وګرځوي. یا الله کوم چې ژوندي دي په هغو باندې خپل فضل و رحم وکړي. یا الله اسلامي ملکونو کې امن و امان اسلامي نظام قائم کړي. یا الله کافران ظالمان کوم چې اسلامي ملکونو کې شر و فساد غواړي ته تباه برباد نیست و نابود کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه.